د پخوا زمانې کیسه ده. په یو کلي کې ښځه او خاوند اوسېدل. د ښځې نوم عایشه و او د خاوند نوم جانان و. عایشې او جانان به یو بل سره ډېره مینه کوله او دوی به دغسې په مینه ژوند تېرول. یو ورځ د عایشې په لاس عجیبه شان زخم جوړ شول چې د هغې سره عایشه ډېره پریشانه شوه. او جانان چې کله داسې عایشه پریشانه ولیده نو جانان هم پریشانه شو او په سبا باندې جانان عایشه ځان سره کړه او حکیم له لاړل. حکیم چې کله د عایشې زخمونه وکتل نو حکیم ورته وی چې د دې بیمارۍ هیڅ علاج نشته. د دې خبرې په اورېدو جانان او عایشه ډېر خفه شو. بیا د عایشې غم نور هم زیات شول چې یو څو ورځې پس عایشې خپل مخ په اوبو کې وکتل چې اوس داغونه د عایشې په ټول بدن خواره شول او جانان به د عایشې ډېر خیال ساتلو او دلاسه به یې ورکوله. ګوره عایشې ته مه خفه کېږه، زه در سره یم، الله به خیر کړي. خو بیا هم عایشه ډېره خفه او پریشانه وه چې د هغې پریشانۍ سره به جانان هم ډېر پریشانه و. یو ورځ جانان کار کولو، په هغه کار کې حادثه پیښه شوه. په هغې حادثه کې د جانان دواړه سترګې ړندې شوې او کله چې د جانان د حادثې خبر عایشې ته ورسېده نو عایشه په ژړا شوه. عایشې ووی یا الله ما جانان ته خیر کړي. لږ وخت پس دې جانان کور ته راوسته چې د جانان په سترګو پټۍ لګېدلې وه. اول عایشه ډېره پریشانه شوه او بیا یې جانان ته وویل زما جانانه چې زه ژوندی یم هېڅ غم ونه کړي. او د عایشې په خبرې جانان هم ډېر خوشحاله شو او دغسې به عایشې روزانه د جانان په هر یو کار کې مدد کولو او په دې کې وخت تېرېدل. د عایشې بیماري هم ډېره زیاته شوه. د عایشې اخري وخت و، د جانان په غېږ کې ساه ورکړه. عایشه مړه شوه او جانان ځان له شو. اوس د جانان ژوند بدل شو. جانان به سحر او ماښام د عایشې په یادونو تېرول او د عایشې سره تړل شوي هر یو څیز عایشه وریادوله او جانان د کلي پرېښودلو فیصله وکړه او د عایشې هر یوه نښه د ځان سره کړه. او چې کله د کور نه وتل نو یو بزرګ ورته وویل چې ای بچې ته خو په سترګو ړوند هم یې او ځان له هم یې، یوازې ځان له به ژوند څنګه تېروې؟ بابا زه ړوند نه یم، ما خو د ړوندوالي بهانه کوله صرف د دې لپاره چې زما نه عایشه نه شرمېږي او ما سره ښه ښایسته ژوند تېر کړي. صرف زما ښځه نه، هغه زما ژوند و، زما مینه وه او ما هغه خوشحاله لیدل غوښتل. او د ده نه پس جانان روان شي او جانان د عایشې کلی همیشه دپاره پرېږدي. زما بچو په دې کیسه کې زموږ دپاره دا سبق دی چې رشته د ظاهري شکل او د صورت نوم نه دی، بلکې رشته د هغې محبت او د هغې خیال ساتلو نوم دی چې د دوو کسانو په منځ کې وي.